Assalamu alaikum dear students. Nan bamung pakenwa ke next class akhlu. Previous classes ke munga chikam tools wilu onward mung sara chikam next tools ragali da bu details ra discuss ko. Simple dal daralamma your design open ko. Simple dal daralamma da your design open ko. Dal taso gore mung chakala de design ke yo element pande click ko. تاسو انټرنیټ کنیکشن مو سره مست کړئ چې دلته کنیکټ وي دا مو سره سمپل یو ډیزاین راغلی دی دلته چې کله موږ د ټیکس باندې کلیک کړو موږ پریویس کلاس کې دا افیکټس انیمیټ سمثینګ دا خبرې کړې وي اوس که زه د ټیکس باندې کلیک کوم او دلته موږ کلیک کو انیمیټ باندې نو انیمیټ موږ سره څه کار کوي افټر افیکټس کوم ګورو انیمیټ راغلی نو په انیمیټ کې که زه دا ټیکس چې کوم دی زه داسې انیمیټ کول غواړم نو په دې به موږ کلیک کو دی به انیمیټ شي داسې دغه شانتي که زه د سپیډ کمول غواړم نو د سپیډ به دلته نه کېږي کمیږي را سره تاسو دلته وګورئ د سپیډ که زه انکریز کوم دلته نو دا موږ سره دغه شانتي انکریز کېږي صحیح شو اوس په دې کې که ته ورډ بای ایډ کول غواړې مطلب دا کریکټر بیس باندې کریکټر کې انیمیشن کوي او که ورډ باندې کلیک کړو داسې ورډ راځي صحیح شو اوس دلته که زه کلیک کوم په دې باندې انیمیټ ته موږ راشو نو په انیمیټ کې دا ټول کانسپټس موږ سره راغلي دي بیا دلته وګورئ تاسو موږ سره لیکلي دي ایسنټس که زه د باندې کلیک کوم دی داسې انیمیشن کوي سیم ایز اټ از که دلته موږ بیا کلیک کو انیمیټ کې او دلته کلیک کو دی باندې نو ګوره دا موږ سره داسې راځي صحیح شو آن ټیکسټ بوت صحیح شو ملټیپل باندې ته ایډ کولی شي بل لاین باندې ته هم ایډ کولی شي او دا لاین ما ایډ کو فور ایگزامپل زه دلته رالم دی مې داسې ایډ کو ورسره صحیح شو اوس په تاسو وایي چې دا موږ څه لپاره یوز کوو ګوره زمونږ دا کم ایمیج یا دا کم ډیزاین چې کم دی دا انیمیټ کېږي موږ سره انیمیټ دپاره فور ایگزامپل زه شیر ته راشم او دې موږ فور ایگزامپل ډاونلوډ کوو نو د ډاونلوډ کولو ټایم کې به دلته نه موږ سرچ کوو یا به ایډ کوو موږ MP4 نو MP4 چې کله موږ کلیک کوو نو دې چې کوم دی په ویډیو فارمیټ کې موږ سره څه شي ډاونلوډ بشي را سره لاست کې کو او دلته نه تاسو سمپل څه کولی شئ انیمیټ باندې موږ کلیک کړو دلته نه موږ دا انیمیټ کولی شو مطلب تاسو کم ټایپ هغه سر غواړئ لکه اوس په دې کلیک کوم ګوره ټیکس داسې رالو که دې انټینسټي زه کموم سیوا کوم دلته نه موږ کمولی زیاتولی شو دا ګورو ملټیپل انیمیشن دی را سره ها مطلب زه دا انیمیشن لګوم اول بلر او بیا داسې که دې باندې کلیک کو داسې راځي که دې باندې کلیک کو داسې راځي که دې باندې کلیک ګوره دا ملټیپل انیمیشنز دي را سره دا ګورئ دې باندې کلیک کو دې باندې کلیک کو داسې صحیح شو ون بای ون خپله بیا کتی شي او دلته نه چې کوم دی تاسو انیمیشن لګول شي دلته لیکلي ریموو انیمیشن چې کوم انیمیشن لګېدلي هغه دې مونږ ختمو نو مونږ ختمولی هم شو ورسره ها او دا ګورو دلته نه چې کوم دی زموږ دا انیمیشن چې کوم دی لګي را سره په ټیکس باندې صحیح شو دغه شانتې که زه دې باندې کلیک کوم انیمیټ باندې کلیک کو صحیح شو دلته ما کلیک کو انیمیټ باندې کلیک کو مطلب دا موږ سره راغلی دی دا ګورئ زه یم چې زه دا دې موږ سره انیمیټ شي صحیح شو دلته نه ما دا واوښت انیمیټ سپیډ ولا کموم زیاتوم دلته نه سپیډ کمولی زیاتولی شو کلیر دی دغه شانتې که زه دا 45% لږ ډیکریز کم دلته نه او دې باندې زه انیمیشن لګوم دغه شانتې دا به سلیکټ کول انیمیټ باندې به کلیک کو انیمیټ نه پس چې کم دی دلته نه تاسو دا ایډ کولی شئ ورته وګورئ صحیح شو نو په انیمیشن کې موږ سره څه دي چې زموږ کوم ډیزاین وي پای کې کم ایلیمنټس راغلي هغه ایلیمنټس له زه انیمیشن ورکوم نو موږ به هغه ایلیمنټ باندې کلیک کو د هغې نه بس په راشو انیمیټ ته او په انیمیټ کې چې کوم دی دلته ملټیپل انیمیټس موږ سره راغلي دي ورته وګورئ چې کوم ټایپ تاسو یوز کوئ یوز کولی شئ اوس ګوره دې مین فایده سره موږ سره که زه دلته شیر باندې کلیک کوم او دلته موږ راشو ډاونلوډ باندې کلیک کوو نو تاسو ګورئ بای ډیفالټ موږ سره دا MP4 ویډیو کې چې کوم دی دا را سره لګېدلی دی نو ګوره دلته نه سجسټډ MP4 ویډیو موږ کلیک کو او دلته چې کوم دی اوس دا آپشن موږ سره لوډ شو دلته کلیک کو ډاونلوډ باندې نو ډاونلوډ سره سره چې کله دا ویډیو ډاونلوډ شي موږ سره مطلب دا چې کوم ایمیج ډاونلوډ شي دا موږ اوپن کړو نو دا کوم انیمیشن چې دی دلته کوي که نه نو دا سیم ایز اټ از په ویډیو کې موږ سره دغه شانتې انیمیشن کوي را سره پوه شوه خبره نو دا سمپل کانسپټس دی چې تاسو انیمیشن ایډ کولی شئ دې ته به لږ ویټ کوئ دا به اوس موږ سره اوپن شي ډاونلوډ کې سمپل ډاونلوډ باندې به کلیک کې ډاونلوډ نه بس په دې ته لږ شانتې ویټ وکړئ دلته تاسو ګورئ موږ سره چې کوم دی دا کوم ډیزاین دی دا را سره ډاونلوډ شو هلته نه MP4 سلیکټ کو
تاسو دلته وګورئ دا موږ سره MP4 کې ډاونلوډ شو. که زه فولډر باندې کلیک کړم او دلته راشو موږ په دې باندې کلیک کړو، تاسو وګورئ دلته موږ سره چې کوم دی دی به دقه شانتې انیمیشن کوي. ورته وګورئ زه دا بیسک نه اوپن کوم، تاسو وګورئ دا انیمیشن کوي. دلته بیسک نه زه اوپن کوم چې کوم ایلیمنټ باندې موږ کوم انیمیشن لګولو هغه دلته نه چې کوم دی دی باندې اپلای شي. پوه شو که نه؟ نو دلته بیسکلی تاسو چې کوم دی په کینوا کې په انیمیشن باندې هم کار کولی شي. ها انیمیټ باندې کلیک کو، انیمیټ کې دا موږ سره ملټیپل انیمیشنز راغلي. کوم ټایپ اف انیمیشن تاسو اډ کول غواړئ دلته اډ کولی شي. بیا نیکس موږ سره راځي پوزیشن. نو پوزیشن کې موږ سره سړي پوزیشن باندې زه کلیک کوم نو دلته ګوره موږ سره ملټیپل دغه دی. که زه لیفټ سایډ ته دا ټیکس راولم، لیفټ سایډ ته ټاپ ته بوزم، میډل ته راولم، سنټر ته راولم، رایټ سایډ ته دغه شانتې بوټم باندې صحیح شو، لیفټ سایډ ته ټاپ، دا ټول موږ اډ کولی شو. بل خبر پکې موږ سره دا ده که زه دا او دا دواړه سلیکټ کړم داسې صحیح شو، مطلب دا اور دا موږ سلیکټ کړو داسې، تاسو به کیبورډ سره شفټ کی پریس کې نو دلته نه ګوره سنټر باندې کلیک دی به سنټر شو. که ټاپ باندې کلیک ګوره ټاپ باندې دغه شانتې ټو فرنٹ باندې کلیک کو، بیکورډ باندې بیکورډ مطلب دا دی موږ سره چې دا کم ټیکس راسره راغلی دا ټیکس زه د دې لاندې کوم نو بیک باندې به کلیک کو. که واپس فارورډ باندې کلیک کو یا ټو فرنٹ باندې کلیک کو نو دی موږ سره فرنٹ سایډ ته راشي. نو ګوره دا پکې بیا موږ سره پوزیشن دی، دا بیا ټایم ټو ټایم موږ وایو. په پوزیشن کې موږ سره سړي پوزیشن باندې کلیک کو دغه شانتې موږ لیفټ سایډ ته راولو، ټاپ، میډل، باټم، رایټ صحیح شولو. دغه شانتې ایکسس وای ایکسس هایټ ویټ موږ انکریز کو، دلته نه هم انکریز کولی شو. پوه شو خبره باندې؟ نو دا پکې موږ سره څه دی انیمیټ را سره. بل دلته یو آپشن یې ورکړی لیئرز. نو څنګه چې موږ فوټوشاپ کې لیئرز ویلي که نه دغه شانتې دلته هم موږ سره سیم ایز اټ از لیئرز راغلي. لکه فور ایگزامپل موږ سره چې کوم دا دی دا ټیکسټ دلته لیکلی دی شوز صحیح شو. په دې شوز کې که دلته زه وګورم که نه دلته ملټیپل لیئرز موږ سره راغلي. نو که د لیئرز کې دا شوز والا موږ سلیکټ کو او دا یو زه د اپ ټو نه لاندې یا موږ دې نه لاندې داسې اډ کو صحیح شو. ګوره دا موږ سره د دې لاندې به اډ کېږي. دغه شانتې که زه نور هم پریویسلی د دې شیپ لاندې موږ راولو نو ګورئ دا شیپ صحیح شولو، هاف موږ سره ټیکسټ شو او هاف موږ سره دلته څه شو شیپ را سره اډ شو. نو دې بیس باندې هم موږ دا اډ کولی شو. نو دلته لیئرز چې څنګه موږ فوټوشاپ کې ویلي دي چې موږ لیئرز اډ کولی شو دغه شانتې موږ سره په کینوا کې هم ملټیپل لیئرز باندې کار کولی شو. دلته به موږ سمبل کلیک کو په څه باندې یو آیټم باندې کلیک کې بیا راشي انیمیټ ته. انیمیټ نه علاوه که تاسو بیا دلته وګورئ چې کوم دغه موږ اډ کو دا هم کولی شو. بل اسانه طریقه دا ده که ته په دې باندې رایټ کلیک کې او دلته کلیک کې لیئر باندې نو ګوره لیئر کې دلته نه شو لیئرز باندې کلیک کولی شي صحیح شو. او که نه پوزیشن نه راړوئ نو پوزیشن کې به کلیک کو او پوزیشن کې دلته وګورو لیئر صحیح شولو. دا لیئرز دي نو دا ټول لیئرز تاسو چې کوم دا اوس چې کوم اوورلیپ دي هغه تاسو دلته ځان له ښایي او چې کوم آل دي نو آل لیئرز موږ سره دلته ځان له شو کېږي. نو لیئرز چې کوم دي امپورټنټ دي چې تاسو څه کولی شئ دا لګولی شئ په دغه باندې خپل ډیزاینز کې. مطلب دا چې کوم دی اوس تاسو دلته وګورئ دا موږ سره دلته رالو. دې نه علاوه که تاسو ملټیپل دغه باندې لیئر اډ کولی شئ. رایټ په کلیک کو لیئرز ته به راشو نو دا موږ سره چې کوم دي لیئرز دي را سره. بیا نیکسټ موږ سره پوزیشن کې امید دی چې پېښ شوی به یو چې پوزیشن کې موږ سره دا آپشن د سره پار یوز کوم. بیا نیکسټ موږ سره دلته لیکلي که د ټیکس کې کلیک کو لاست یو آپشن دی دې ته موږ وایو کاپي سټایل. کنټرول آلټ پلس سی شارټ کټ کې دی موږ سره کنټرول آلټ پلس سی سره زمونږ چې کوم دی سټایل کاپي کېږي. پېښ شوه خبره. اوس زه وایم که نه چې ما سره کوم دا ټیکس راغلی زه دا سټایل چې کوم دی دا کاپي کول غواړم نو دلته به کلیک کو دلته به کلیک کو په څه باندې په دې باندې کاپي سټایل باندې صحیح شو. او دا زه اپلای کوم په دې نو چې زه څنګه په دې کلیک کوم دا سیم سټایل به هم اپلای شو. ګوره سمپل طریقه را زه سکرین زوم کوم دلته صحیح شو. دلته ما سکرین زوم کو اور داسې چل مې وکړو چې دې ټیکس باندې مې کلیک کو دلته مې کلر چې کوم دی فور ایگزامپل دلته نه اډ کو دا یو صحیح شو. دلته نه ما یو کلر اډ کو یا مې دلته نه چې کوم دی دا یو کلر اډ کو. اوس سیم ایز اټ از دا یو کلر زه کاپي کوم او زه چې دا د په دې باندې اپلای شي مطلب دا کلر دی او دا د را سره په دې باندې اپلای شي. نو دلته به دې ټیکس باندې کلیک کو دې نه بس پر راشو کلیک په کاپي سټایل باندې څه باندې کاپي سټایل باندې او د کاپي سټایل نه بس پر راشو په دې باندې به دا کلیک کو. داسې چې زه دې باندې کلیک وکړم نو دا سیم چې کم کلر یا کم سټایل دی دا کاپي شو او په دې ټیکس باندې موږ سره اپلای شو صحیح ده. نو دلته نه تاسو چې کوم دی کاپي سټایل هم یوز کولی شئ. ګوره دلته موږ سره سمبل څه دی انیمیټ دی را سره
پوزیشن د را سره او پوزیشن نه پس چې کوم دی موږ سره کاپي سټایل دی. صحیح شو. تاسو به دې باندې پریکټس وکړئ. لیئرز باندې لیئرز پکې موسټ امپورټنټ دی چې لیئر باندې تاسو پوه شوئ اټس مین چې تاسو کینوا یا فوټوشاپ زده کو. صحیح شو. لیئرز باندې به کار وکړئ. لیئر سره سره پکې دا انیمیټ هیر د ویډیو ایډیټینګ کار دی او دین علاوه دا افیکټس پکې امپورټنٹ دی، پوزیشنز اور زموږ چې کوم کاپي سټایل دی او لیئر پکې به هی هیر نه کې. صحیح شو. دا سمپل کانسیپټ چې موږ سره په کینوا کې چې کوم ټولز موږ سره راغلي هغه موږ ختم کړل. ان شاء الله په نیکسټ کلاسز کې بیا موږ په ایلیمنټس باندې کار کوو، ټیکس باندې به کار کوو، دغه شان د خپل ایپس هغې باندې به کار کوو. صحیح شو. نو بس ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ دغه مخکې څیزونه هم ډسکس کوو. والسلام.